ثناء اعجاز څه وویل؟ ولې ټول پښتانه ورباندې افتخار کوي؟ افغان ولسمشر ته یې څه وویل؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړي ثناء اعجاز په پېښور کې د ارمان لوڼې د لومړنۍ تلین په مناسب جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په خطاب کې وویل ولسمشر غني زموږ افغان ورور دی، ځکه منظور پښتون او موږ ټول افغانان یو، نو په دې توګه یې حق دی چې د یو افغان ورور پوښتنه وکړي او په حق کې غږ پورته کړي. اعجاز چې نن د ارمان لوڼې د لومړنۍ تلین په مناسب یوې غونډې ته خبرې کولې ویل زه دلته یو افغانه یم، موږ ټول پښتانه د یو نسل څخه یو، که چیرې د کر هغه غاړې ته یو افغان که هغه ولسمشر وي که عام وګړی وي نو حتما او خامخا به د خپل ورور لپاره غږ پورته کوي. ثناء اعجاز د ریاستي ادارې ته په خطاب کې وویل دواړو خواو ته به په افغانانو باندې د پاکستان د پالیسۍ مستقیما بده اغیزه کړې ده چې په دې توګه د ټولو افغانانو په ژوند کې ستونزې راوړل کړې دي او هم په ځلونو ځپلې دي. اعجاز پاکستانی رسنۍ او حکومت ته په خطاب کې وویل موږ یو خلک یو، یو قام یو، نو حتما به افغان ولسمشر زموږ لپاره غږ پورته کوي. د هغې پر وینا ولسمشر غني په ډیر ښه وخت کې د پی ټی ایم لپاره غږ پورته کړ. ثناء اعجاز د خپلو خبرو پر دوام وویل په اوسنی وخت کې د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بې شمېره غړي د خپلو مبارزو په نتیجه کې نیول شوي دي چې په دې وخت کې پکار ده د نورو هیوادونو ولسمشران هم مهم غړي او د پښتنو لپاره غږ پورته کړي. نوموړي د پاکستاني حکومت هغه اعلامیې ته چې د ولسمشر غني په غبرګون کې خپره کړې وه په ځواب کې وویل چې نسل وژنه داخلي موضوع نه ده بلکې خارجي مسله ده او د ولسمشر غني حق و چې غبرګون یې ښودلی وای. ثناء اعجاز خبرو پر مهال د ارمان لوڼې له لاسه ورکول هم د پی ټی ایم لپاره یوه لویه ضایعه وبلله. هغه وویل چې ارمان لوڼې د پښتنو د حقونو لپاره سپېڅلې مبارزه پیل کړې وه خو ریاست ته زغملو نه وه او ژره تر ژره یې له منځه یوړ. ثناء اعجاز د شهید ارمان لوڼې یو ښه لیکوال، شاعر، ادب، پروفیسر، مبارز او استاد یاد کړ چې د ژوند کولو پر مهال یې پښتانه روزل او د یوه لویه مبارزه یې پیل کړې وه خو ریاست ژره تر ژره په شهادت ورسوه. ثناء اعجاز د پاکستان ریاست یو ځل بیا وغوښتل چې منظور پښتون د ژره تر ژره خوشی کړي او د ارمان لوڼې قاتلین د ژره تر ژره ونیسي او سزا دې ورکړي، کنه د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه به لا پسې پراخه شي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.